اختر هم راغی روژه لاړه اختر هم راغی روژه لاړه او لیلی به چاته سرې منګولې ورکوینه. اختر د ټولو مبارک شه، اختر د ټولو مبارک شه، که مسافر وي که په خپل وطن کې وینه. اختر نږدې دی یاره راشه، اختر نږدې دی یاره راشه او مبارکي به یو او بل ته ورکوونه. ته د اختر په سبا راشه، ته د اختر په سبا راشه، زه به دروزم تورې سترګې سره لاسونه. او اختر یو لویه خوشحالي ده، اختر یو لویه خوشحالي ده چې زړونه اخلي پرې د عمر پیوندونه. په اختر ډېر مراته ګوره، مور مې مایره ده په ما کلي خبروینه. اول روژه وي بیا اختر وي، اول روژه وي بیا اختر وي، په بیلتانه پسې وصال وي را بشینه. ته د اختر په سبا راشه، ته د اختر په سبا راشه، په سرو لاسو به سلامي ولاړه یمه. سلامونه، نیکې هیلې، پیرزوینې او احترامات. ستړي مه شئ، اختر مو نیکمرغه. په دې هیله یم چې تاسو به ټول رک روغ اوسیږئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده اختر په اسلامي هیوادونو کې د الله تعالی یوه ستره پیرزوینه ده او ستره ډالۍ ده. نن په اسلامي هیوادونو کې په افغانستان کې او د افغانستان نه بهر په نورو اسلامي هیوادونو کې ټول مسلمانان خوشحاله دي او د اختر دغه مبارکه ورځ لمانځي. زه یوازې نه یم، نن د اختر لومړنۍ ورځ ده او دغه لومړنۍ ورځ به ما او هاجره او بلا میلمانه ستاسو د کورونو البته ستاسو د کورونو میلمانه یو، نور میلمانه به زمونږ میلمانه وي، مونږ به قربانه یو. هیله ده چې تاسو هم مونږ وزغمئ. حجرې ستړې مه شئ او سهار دې نیکمرغه او اختر دې مبارک او نوې جامې دې هم مبارک. مننه نظري، ستا د هم سهار نیکمرغه او سلامونه او نیکې هیلې تا ته او ټول لیدونکو ته وړاندې کوم. همدارنګه د کوچني اختر مبارکي ټول لیدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دا اختر زموږ په هیواد کې د سولې، د نیکمرغۍ او همدارنګه د امن کال وسي. او ډېره زیاته خوشحاله یم چې نن د اختر په ځانګړې خپرونه کې د تاسو د ټول لیدونکو سره یم. ډېره زیاته مننه چې اختر راشي ټول خلک ښایسته کېږي. چې تاثیر یې څه دی؟ نو زه هم ښایسته شوی یم، فکر کوم چې ښایسته شوی یم. نو دا چې نوې جامې دې اغوستې په همدې لپاره نوې جامې نوې جامې. نو عموما واقعا چې لباس د انسان لپاره هغه څه دی چې ډېر زیات انسان په خپله په ذات کې چې الله تعالی پیدا کړی نو ښکلی وي، خو دا چې بیا لباس هم ښکلی شي او بیا چې اختر شي او داسې ټول د همکارانو سره راټول شي او داسې ځانګړي میلمانه او ځانګړي خپرونې وي نو بلا بیا ښکلی کېږي. او داسې مېوې چې بیا مخکې پرتې وي په روژې کې خو دا شیان نه وه لکه نه مونږ لیوني وو سپېلني وو په دې پسې د ورځې البته. بالکل. نو همدې لپاره دې مخکې هم یادونه وکړه چې زه به د ټولې روژې د یو میاشت کفت نن وباسم. نو زه که اوس وګورم دغه ټول څه خوړلی شم، خو زه وایم چې اوس میلمنو ته بیا نه پاتې کېږي، خو ځکه سترګې مو په دې روژې کې دومره وږي شوي دي. درنو لیدونکو، نن هم ځانګړې خپرونه ده، د اختر لومړنۍ ورځ ده. لکه څنګه چې تاسو ته معلومات کېږي موږ د هره ورځ سهار نو دغه خستکونه څیرې ستاسو په خدمت کې، خو د اختر په ورځو کې بیا موږ ځانګړي ځان هم جوړ کړی وي، سټډیو مو هم درته جوړه کړې وي او میلمانه مو هم ځانګړي وي. ننني میلمانه هم ډېر ځانګړي دي او ویژه میلمانه دي، هغه د چا خبره. د هغوی سره به د هغوی پر ژوندو فن او فعالیتونو باندې بحث او خبرې کوو او خصوصا د اختر پر ورځو او شپو به بحث او خبرې کوو. نن را سره سیاسي څیرې او هغه شخصیتونه میلمانه دي چې هغوی وروسته له مودې یا همدغسې پروګرامونو ته زړه ښه کوي او راځي د سیاسي برخې نه راتېرېږي او ټولنیزو خپرونو ته او ټولنیز ژوند ته یې ورځو. نن میلمانه لرو، له بېلابېلو میلمنو سره به بحث او خبرې کوو. نو ما او تا به هم د بېلابېلو میلمنو قربانۍ یو د خیر سره. ولې نه، حتما. نو څنګه یې داسې هستا وویل چې ولې نه؟ روژې خو در باندې تاثیر نه نه روژه خو خلاصه شته، خلاص شو که نه؟ تاثیرات مې دې پاتې نه. فکر کوم چې د لوی اختر په ورځو کې لومړنۍ ورځ خلک روژه نیسي، که کوچنی اختر هم نیسي زیاتره کسان. زما په نظر چې د لوی اختر په ورځ لوی اختر د قرباني په غوښو باندې دغه کېږي نه؟ خو اوس لوی اختر نه دی، لوی اختر ته لا هم ورځې پاتې دي، کم وخت پاتې دی لوی اختر ته. هغه کې به هم موږ له تاسو سره یو. اوس هم یو ویډیو همکارانو چمتو کړې ده، هغه وګورئ، د اختر په اړه باندې ده، د اختر د لمانځه په اړه باندې ده. دغه وګورئ، د دې نه وروسته بیا هم را سره ملتیا وکړئ.